الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د پایله در سره کتلي وي. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د کسري عددونو یا نسبتي عددونو فصل مو شروع کړی و، په هغې کې مو کار وکړ. داخل څلورګونې عملیې، کسر الکسر او د کسري عددونو LCM مو د خلاص کړل. نن موږ او تاسو سره کوم چې موږ طبیعي عددونه وویل او طبیعي عددونه هم د هغې په محور کې وښودل، بیا هم تام عددونه وویل، بیا د هغه هم په محور کې وښودل. نن به له خیر راشو د نسبتي یا کسري عددونو محور به بیان کو. د عنوان به ولیکو د نسبتي عددونو محور. د نسبتي عددونو محور سره ګران زده کوونکو، یعنی هغه نسبتي یا کسري همغه یوه خبره ده. ګران زده کوونکو، کسري مو ورته ویلی شو. هغه محور ده ګران زده کوونکو چې دا ټول نسبتي عددونه د دې په مخ باندې پراته دي. مبدا لري، مثلا صفر ده، مبدا ورته وایو، چندیجې نه شروع کیږي مبدا هم. او د دې ښي خواته مثبت عددونه دي، لکه دا مثبت یو او دلته مثبت دوه او دلته مثبت درې او د ټکه ټکه تر مثبت لیکنې پورې. او چپ خواته یا کیڼ خواته منفي یو ده، منفي دوه ده، منفي درې ده او ټکه ټکه تر منفي لیترې پورې د عددونه ځای پر ځای شوي دي. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د دې محور باندې ټول نسبتي عددونه ښودلی شو. یعنې دلته خو تام عددونه ماته لیکلي دي، خو د دې په منځ کې ټول نسبتي عددونه شته ده. دا نسبتي عددونه موږ سره رقم کولی شو چې د دې په محور باندې وښیو. اول خو ګران زده کوونکو دا په یاد وي چې د دې محور په ښي خوا کې مثبت عددونه دي او چپ خوا کې منفي عددونه دي. یعنې کله چې موږ ته یو عدد راکول کېږي او راته وایي چې ویې ښیه، نو موږ اول د هغې علامه ګورو چې مثبته ده که منفي ده، یعنې ښي خوا ته یې وښیو که چپ خوا ته یې وښیو. صحیح ده چې مثبت اول نو موږ مثبت قیمتونه ورته ټاکو، دلته یې ښیو، او که منفي وښودل د خوا د مبدا نه دخوا منفي خوا ته یې ښیو. خاصه رقم یې ښیو. ګران زده کوونکو، اول دوه خبرې لرو. اول که موږ ته یو کسر راکول شي چې هغه واقعي کسر وي، کله چې واقعي کسر وي نو دا عدد د صفر او د یو په منځ کې ده، که مثبت د صفر یو په منځ کې ده او که منفي د صفر منفي یو په منځ کې ده. ولې چې واقعي کسر چې ده تل د یو نه کوچنی وي او د صفر نه چې وي غټ وي، یعنې د دې په منځ کې وي. کله چې کسر واقعي ګران زده کوونکو، تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د صفر او د یو په منځ کې همدغه برخه د هغې عدد د مخرج په اندازه ویشئ، یعنې مخرج یې څو همغونه برخې به کوئ. بیا به د صورت په اندازه باندې د مبدا څخه یا د صفر خوا نه به حصې جدا کوئ. څه معنا ورکوي دا خبره مې؟ یعنې موږ ته ویل کېږي چې تاسو موږ ته مثبت 3/4 وښیئ. صحیح ده؟ 3/4 تاسو پوهېږئ چې واقعي او کسر ده، او موږ ته وایي چې په دې محور کې راته وښیئ. نو تاسو به دلته راشئ، د صفر او یو په منځ کې دغه برخه چې دلته ده دا به په 4 مساوي حصو وویشئ. ولې چې مخرج یې 4 ده، نو مخرج په اندازه به یې وویشئ. نو یو، دوه، درې او دی 4 حصې مو وویشه. اوس په 4 حصو کې صورت څو ده؟ 3 ده. نو د مبدا د خوا نه به درېیمه حصه پیدا کړي، 1، 2، 3. نو دغه د 3 پیدا شو، دغه عدد مثبت 3/4 ده. 3/4 موږ تاسو په محور کې وښوده. صحیح شو؟ دغسې ښودل کېږي. یا فرض مثال موږ ته یو منفي عدد راکول کېږي، موږ ته ویل کېږي چې منفي 4/15 موږ ته وښیي. صحیح ده؟ منفي ده، نو چپ خوا ته راځو، بیا هم واقعي کسر ده، د صفر او منفي یو په منځ کې ده. دغه برخه منځ به په 5 حصو وویشو، ولې چې مخرج 15 ده. نو یو به ووایو، 2 ده، 3 ده، 4 او 15 حصې شوې. او دې کې به 4مه حصه د مبدا د خوا نه واخلئ، 1، 2، 3، 4. نو دغه عدد عبارت دغلته ده چې منفي 4/100 ده، منفي 4/15 ده. صحیح شو؟ یعنې کله چې عدد واقعي، کله چې عدد واقعي په دغه ډول یې موږ تاسو ښودلی شو. مثلا که سوال راکړي منفي 1/10 راته ووایي یا مثبت 1/10 راته ووایي، نو بیا هم د صفر او د یو په منځ کې د حصو او هغې کې اوله حصه پیدا کوو، 1/10 کېږي. او که سوال راکړي چې منفي 3 مثلا 20 وښیي، نو موږ بیا هم عدد واقعي ده، موږ وایو منفي ده، د خوا راځو، د صفر او د منفي یو په منځ کې به 20 حصې وکړي، 20 حصو مساوي باندې به وویشئ او دقیق به درېیمه حصه پیدا کړي، د مبدا د خوا نه به یې حلقه کړي او د دې عدد ځای به معلوم شي. بله خبره دا ده ګران زده کوونکو، که عدد غیر واقعي و، عدد غیر واقعي، نو تاسو به هغه عدد اول واقعي ته بدل کړئ، یعنې صحیح دار عدد ته به بدل کړئ. بعد د هغې نه به تاسو د هغې موقعیت پیدا کوئ. لکه څه رقم موږ ته سوال راکول کېږي مثبت 15/2 دا راته وښیي. نو تاسو دا ګورئ چې دا عدد غیر واقعي عدد ده، نو اول به د واقعي ته بدل کړئ. نو مثبت 2 صحیح 1/څو کېږي؟ 1/2 کېږي، چې بېرته ساده شي اندازه کوي. نو اول به د دې صحیح عدد ته ګورئ، مثبت 2 ده، نو تاسو په خیز کې راسئ، مثبت 2 ته به ځان ورسوئ، دا 1 ده، دا 2 دلته به ورسېږئ. د 2 او 3 په منځ کې به همدغه حصه په څو حصو وویشي؟ د مخرج په اندازه 2 حصې، یعنې 2 حصې به یې کړئ، دغه 2 حصې مې کړه، 2 حصې شو. نو هغې کې څو حصې واخلم؟ اوله حصه. نو دغه اوله حصه چې زه اخلم دغه مثبت 15/2 ده، او یا هم څو ده؟ مثبت 2 صحیح 1/څو ده؟ 1/2 ده. داسې
یا هم موږ ته که سوال بل راکول شي او موږ ته ووایي چې منفي 3 پر 2 تاسو موږ ته وښیئ، نو تاسو کله چې دا واقعي ته واړئ منفي 1 صحیح 1 پر 2 کېږي، نو صحیح عدد یو د تبدیج نه خیس کې در اصل دغلته منفي دا منفي 1 شو. د منفي او د دوو په منځ کې به دا حصه په څو حصو وشي؟ په 2 حصو به وشي. دا 2 حصې شوې، 2 حصې وشول او هغې کې به یوه حصه واخلئ، نو دغه یوه حصه هماغسې منفي 3 پر 2 دغه عدد ده، یا منفي 1 صحیح یا دغه عدد منفي 1 صحیح 1 پر وبخئ منفي 1 صحیح 1 پر 2 ده، داسې ښودل کېږي. صحیح شو؟ یا که بل عدد موږ ته راکول شي ګران زده کوونکو ووایي شي چې مثبت 9 پر 15 تاسو موږ ته وښیئ، نو موږ ورته وایو چې دا عدد چې ده مثبت 1 صحیح 4 پر څو ده؟ 15 ده. مثبت 1 صحیح 1 پر 15 معنا څه ده؟ چې دلته تاسو اول د دې صحیح عدد ګورئ چې یو ده، دلته به راشي دغه د یو او د 5 دوو په منځ کې به دغه برخه څومره چې ده په 5 حصو وویشي. څو ده؟ 5 حصې به کړي، 1 2 3 4 5 او هغې کې به څلورمه حصه پیدا کړي چې هغه عدد دغه د څلورمه حصه یعنې 1 2 3 4 څلورمه حصه دا ده، نو همدغه عدد 9 پر 15 ده، یعنې مثبت 9 پر 15 او یا مثبت 1 صحیح 4 پر څو ده؟ 4 پر 15 ده، داسې ښودل کېږي. صحیح شو؟ یا نور عددونه هم که راکول کېږي ګران زده کوونکو موږ یې همداسې ښیو. مثلا که موږ ته وایي منفي 10 پر 3 موږ ته وښیي، نو موږ ورته وایو چې منفي 3 صحیح 1 پر 3 د دې ځواب ده. منفي 3 به راشو، دلته دا منفي 3 شو ګران زده کوونکو، دا محور ده زموږ، دلته به مخته راشو، دلته منفي 4 ده، منفي 4 لږ مخته به ولیکو ده، دا منفي 4 ده ګران زده کوونکو، همداسې د خوا راشي نقطه نقطه منفي لایتنې دا منفي 4 ده. دلته منفي 3 ورته چې راغله او د منفي 3 او د 4 په منځ کې به دا حصه په 3 برخو وشي، یو دا مثلا یو حصه د 2 او 3 شو. صحیح ده؟ دې کې به اوله حصه واخلئ، دغه اوله حصه ده، نو دا به واخلئ منفي 10 پر څو به شي؟ 3. یعنې دا عدد موږ په دغسې شکل باندې دلته په محور باندې ښیو، یعنې هر عدد کولی شو دلته په محور باندې که هغه واقعي که غیر واقعي، که مثبت که منفي. صحیح ده؟ نو دا څه رقم چې موږ نور محورونه ویلي وو، انشاءالله چې په الجبر ته رسېږو، حقیقي عددونه چې بیا وایي دا ټول عددونه په هغه کې شامل دي. انشاءالله په دې عددونو بیا هلته مو غږیږو، هغه به مو وښیو، انشاءالله دا درس به بیا ډېر ښه زده شي. دا و د نن درس، ښه وخت ولرئ، په مخه.